أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الوان دی آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ دا غزوہ تبوک دا جہاد دا پارا دا اللہ پیغمبر چکل اعلان اکو نو منافقینو قسمہ قسم بانے شروع کرے او پس طریقہ باندې ځان د دغه جهاد نه بچ کول غوښتل او باندې کولې نو الله خپل حبیب تو فرمایل چې دا منافقان بے ضایع باندې کوي او د مؤمنانو پړه کې شک او شبهات پیدا کوي کفر کا د دوی د تو اراده وی نو خامخا سنا سے تیاری بے کړی وي ځان لبه سورلی تیار کړی وي وصله به چې کم دی ځان له تیار کړی وي. بهرحال الله دا منافقان چونکې دی په خپلم د تلو اراده نه لري خو الله هم د دوی دا جهاد ته د پورته کېدلو الله وی دا الله نه خوښي او الله دا غواړي چې دوی هم دغه شان په دې خپل ځایونو کې جمع پاتې شي او کم کسان چې معذور دي هم داغي سره کورن کې کینی. اوس مزید الله بیا د دې منافقانو د خباثت ذکر کوي خپل پیغمبر ته چې خودي په خپل باندې اراده د جهاد د تو اروشتنا قسمه قسم باندې لټي. بیا د دوی یو سردار دی عبد الله ابن ابي ابن سلول څنګه چې په غزوه احد کې د الله پیغمبر سره دوکه کړی و او په لاره کې راو پاشیو دغه شان په دې غزوه تبوک کې هم دی روان شو سر د خپل ملګرو یو مقام کې واپس شو د غزوه تبوک نه او د مؤمنانو په کې د دشمن یاره اچوله چې یو خدا سفرم ډیر اوږد دی موسم هم ډیر زیات ګرم دی بل خوا مقابل کې چې کم چا سره جګړه ده هغه یو لوی قوت طاقت والا خلق دی او د جنگ ماهرین دی. دا پیغمبر په خپل باندې هم ځان وجنی او دا خپل ملګری هم وجنی او ما ته دې ځای نه ښکاري چې دا مسلمانان به هم دغه شان تړل شوي وي او قیدیان به وګرځي او نیست و نابود بشي. نو الله دا دوی دا خباثت او ذکر کوي خپل حبیب ته او دا آیت نازل کو چې لو خرجوا فیکم کفر کدا منافقان تاسو سره اموتل جهاد کې شمولتیا مکړه خود دې دا جهاد کې شمولتیا تاسو د سو امداد نشي درکولی ما زادوکم نزیاتی دوی تاسو لرا د امداد د قوت طاقت مگر تدوی دا وتل چې کم دی دا به د فساد نه خالی نه وي. الله وی الا خبالا دوی به چې کم دی په دې کفر کول خو امزنا که امزن دوی چې کم دی د دوی دا وتل به د فساد نه ډک وي او دوی به چې کم دی دا
مؤمنانو پڑھ کی شک او شبات پیدا کی کوشش پیدا کی چې د مؤمنانو کې بے همتی پیدا کی او د دشمن یره پکې پیدا کی خبال ویلی شي شر او فساد تا گویا دوی چې کم دی شر او فساد دغه چې دوی چې کم دی دا خبره د مؤمنانو پړه کې اچولا چې دا سفر ډیر اوږد دی او ډیر موسم هم سخت دی او ګرم دی او دشمن هم ډیر طاقتور دی دا قسمه فساد به دوی خامخا خوري او بل بس کوي ولا اوضعوا خلالکم اوضعوا چې کم دی دا د ودعانا اوتی دی او ودعا ویلی شي تیز تلو ته ویلی شي گویا دوی با تیر اسونه غلیا یا بدی په خپل منډه وای تاسو درمیان دلته دا د دوی دا مؤمنانو درمیان د منډه نه مراد هغه چغلی دا دی به چغلی خوري یو خبره یو نه به اخري بل ته بقي د بل نه بل ته خبره کی درو بو شاملای او دغه شان چې کم دی د مؤمنانو چې کم دی پړ کې با شکوک او شبهات پیدا کوي او دریم نمبر یبغونکم الفتنه دوی با تلاش کوي تاسو د پاره فتنه او فساد او هغه فساد چې دوی با دغه خبره خلکو مس کې خوري چرا دشمن طاقتور دی او هغه سره جنگ کول ځان تبا کول دی دا قسمه فتنه بدوی نو دی بلټي پتا سو د پاره فتنه د فتنو تلاش وکي د فساد او سلورم نمبر وفيكم سماعون لهم پتاسو کې بدوی داسې خلق وي چې هغه دا وی جاسوسان وي ساسو خبرې به اغي تر رسي ساسو رازونه به دشمن تر رسي دا منافقان د دې اړو وتل چې کم دي دا د فساد نه خالی نه دي لہذا کدی اونو وتل نو پدې کې د مؤمنانو لپاره فائدہ ده والله علیم بالظالمین الله دا ظالمان پیجني د دې دا کرتوت هم پیجني د دې دلدا خیالاتنا الله خبردار دی د دې بیرونی حرکات باندې الله خبردار دی دوی سره به الله پويږي پر د قیامت دوی له الله د دې سزا ورکي ورپسې آیت کې بیا الله تعالی د دې منافقانو د دوکې د فریب د مخکینی ذکر کوي چې الله وی لقد ابتغوا الفتنه من قبل په تحقیق سره روان دي چې کم دي د منافقانو د فتنې د فساد خورولو کوشش کړي دي څنګه غزوه احد کې د عبد الله ابن سلول د خپل ملګرو سره پلار کې واپس شو او دوکو فریب وکړو وقلبوا لك الامور او الټای کړي استاد د پاره غ تدبیرونه و استاد چې کم مخکنی د جنگ کما تدبیرونه کم تاسو هغه د پاره تیاری کولو باغی کی خلل پیدا کو استادو کا تدبیرونه هغه الټا کړ وقلبوا حتا جاء الحق تردی چې حق راغی حق نه مراد چې کم دی د دین اسلام ترقی دا د حق نه مراد چې کم دی په غزواتو کې فتح او کامیابی دا تردی چې تا مؤمنان ته الله فتح ورکړه په غزوه احد کې وظهر امر الله او غالب کو الله خپل حکم او دین حق لے چې کم دی چتوالی ورک او دین حق چې کم دی غالب کو پنور ادیان باندې الله وهم کافرون حالانکه دوی دا خبره نخوخه اولاد منافقانو چې دین اسلام دی ترقیو کی دین اسلام دی خور شي خو الله چې کم دی دین اسلام چې کم دی هغه اوچت کو او خپل حکم غالب را وستو د کافرانو په تدبیرونو باندې ورپسې آیت کې الله تعالی اوس د منافقانو د یو بل کا ذکر کوي روایت کرا دي چې د بنی سلمہ قبیله یو مالدار سړی دی جد بن قیس غټ منافق دی دا جد بن قیس کم دی د غزوه تبوک په وخت کې د الله پیغمبر لراله او باندې لټول شروع کړ په طریقه باندې ځان د جهاد نه رستو کول غوښتل لس کس ملګری ور سره د الله پیغمبر ته اول دا باندې وکړه چرا د ما فصلونه تیار دي او زه چې کم دی کفر کلالم دا فصلونه به تباہ برباد شي دغه شان د ما بال بچ کم دی داغي د نگرانه سوچتنا نو دی د پارا مونږ ته اجازه راکړه چې مونږه د جهاد لاله نشو د الله پیغمبر وته دلته یو خبره موکړه چې اے جد بن قیسا
تو خو چې کوم دی د باره کې دا ډېره مشهوره وه چې د ده ښځې ډېرې زیاتې خوښې دي. د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې الله به تعالی غورې فراهم درکړي جهاد ته لاړ شه، او بل چې کوم دی د روم هغه ښایسته ښځې چې کوم دی هغه به تعالی په لاس کې راشي، وینځې به ستا راشي، ستا چې کوم د ښځو کوم هغه شوق او مینه محبت دی هغه به هم پوره شي. د بهر حال بانا ډېرې لټولې د الله پیغمبر ورته بیا مخ واړو ورته یو ډېره ښه ده چې نه ځې بس مزه په هغه خفګان سره یې ورته ووایي بس یې ټیک ته مزه. د ده زوی دی عبدالله، دغه عبدالله چې مخلص مؤمن دی په بدر موقع کې چې کوم دی غزوه کې شامل دی. د دې پلار ته ووایي چې یاره ته دا ولې منافقت کې، ته خو په ټولو کې مالداره سړی او دلته چې کوم دی بانې لټې، نو که فرقه تو خامخا بانې لټې خو د خپل ځان په دې باندې بل کس لا سورلی ورکا ہتھیار ورکا غو لے گا. دی ورته وایي پلا چې بچیه ته پوهېږې نه ما چې کوم دی دنیا کتلې ده او ډېر تجربه کار یم. دا مؤمنان د الله پیغمبر چې کوم دی په خپل هم ځان وژني، مؤمنان هم وژني، یو خوا موسم ګرم دی بل خوا دشمن چې کوم دی هغه طاقتور دی او دی ورسره سکولی شي نه هسې ځان چې کوم دی خرابوي. نو عبدالله د زوی چې کوم دی د پلا ته ډېر په ترخ کلام باندې ځان خلاص کړ چې را باندې لټې او یا ساته غورې الله بستا دا منافقت چې کوم دی ښکاره کړي او ذلیل او رسوا بشي. نو دغه دی کې دا آیت راغی چې ومنهم من یقول اذلی ولا تفتنی. اب بعضې په دوی کې هغه کس دی چې دا وایي چې مال اجازت راکا اذلی چې زه جهاد له لاړ نه شم او ما ته دا مجبورې دي، او بل هغه خپله خبره کوي چې ولا تفتنی ما په فتنه کې ما چوا. مراد یې همدغه دی چې زما د ښځو سره ډېر زیات مینه او محبت دی، او که زه روم ته لاړم د روم هغه ښځې ډېرې ښایسته دي او د هغې محبت کې به ګرفتار شم او زه به بیا ځان منع نه کړی شم او صبر به رانه ونه شي او په فتنه کې به مبتلا شم. نو ما په فتنه کې ما چوا او ما ته اجازت راکړه چې د دلته پاتې شم. نو الله فرمای الا فی الفتنه سقطوا، خبردار دوی په فتنه کې غورځېدلي دي. د دوی دا جهاد نه نتل دا ځانه یو لویه فتنه ده، او دا منافقت چې کوم دی د دوی دا چې پړی یو څه دي او په خوله بل څه وایي دا د دې نه لویه غټه فتنه ده. نو الله وایي دوی د مخکې نه په دې فتنو کې غورځېدلي دي او تباهۍ په کنده کې ورغلي دي. وان جهنم لمحیطة بالکافرین، او بشک دا جهنم گیر چاپیره کېدو والا دی د کافرانو نه. قیامت کې خو به بیا خامخا دا کافران د دې نه به گیر چاپیره جهنم وي. خو دنیا کې چې کوم دا دوی کوم اسباب د جهنم د پاره لټي، نو دا اسباب دا لټول داسې دي چې گویا دنیا کې هم دا جهنم د دوی نه گیر چاپیره دی او د دې جهنم نه د دوی خلاصېدل نشته او دوی کې به دوی ته سزا خامخا ورکولی شي. لو خرجوا فیکم، کچر دا منافقان اوتل تاسو سره په دې غزوه تبوک کې، نو ما زادوکم د دې دا وتل نه زیاتی تاسو لرا څه په امداد قوت طاقت سره، الا خبالا مگر د دې دا وتل چې کمی دا خبالا فساد او شر خورول دي. ولا اوضعوا خلالکم، او دوی بستاسو درمیان منډې تړې وخی، یعنی یو خوا بل خوا به منډې وخی او چغلي به کوي. یبغونکم الفتنه، او طلب به کوي ستاسو د پاره د فتنې د فساد. وفیکم سماعون لهم، او په دې کې به داسې کسان وي چې جاسوسان به وي د دشمنانو. والله علیم بالظالمین، الله ښه پېژني دا ظالمان خلق. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، په تحقیق سره طلب کړي دوی فتنه وړاندې د دینه چې په غزوه احد کې دي منافقانو هم ملګرتیا پرېښودله. وقلبوا لك الامور، او الټې کړه ستا دپاره ستا هغه امور او تدبیر، حتی جاء الحق، تر دې چې راغی حق، دین حق بلند شو، تا ته فتح ملو شوله. وظهر امر الله، او غالب شو حکم د الله. وهم کارهون، دوی دا دین حق دا بلندی چې کم دی او د الله دا حکم غالب کېدل دوی باندې ډېر درانه لګي او دوی نه خوښوي. ومنهم من یقول اذلی، بعضې په دې کې هغه کس دي چې وایي چې ما ته اجازت راکړه
چې جهاد لاله نشم ولا تفتنی او ما فتنه کې ما چوا نو الله فی الفتنه سقطوا خبردار اوره وی په فتنه کې غورځېدلې دي وان جهنم لمحیطه بالکافرین یقینا جهنم احاطه کوونکې دي د دې کافرانو نه او د دې نه غیر چاپیره کېدو والده لو خرجوا فیکم کچره دا منافقان تاسو سره په دې غزوه تبوک کې اوتل نو ما زادوکم دین زیاتی تاسو لرا دس امداد ہوتا نصرت الا خبالا مگر د دې دا وتل چې کمی د فساد نه خالی دي وی به فساد او شر پکې خوري ولا اوضعوا خلالکم او دی بستاسو درمیان منډه تړلې وخی او چغلی با خوري یبغونکم الفتنه او لټي بتاسو د پاره فتنه او فساد وفيكم سماعون لهم او پدوی کی با وی جاسوسان لهم دا غوی د پاره ګویا دا دشمنانو د پاره والله علیم بالظالمین او الله پیجنی دا ظالمان لقد ابتغوا الفتنه من قبل فتحقیق سرا طلب کړي او وختلی و دوی فتنه روان دي د دینه وقلبوا لك الامور او الټ کړي استاد پاره کارونه استا حتا جاء الحق تردی راغي حق وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله وهم کارهون او دی دا نخو خول ومنهم من يقول اذلي بعض پدوی کې هغه کس چې وایي چې ما ته اجازت راکا چې جهاد لا نشم ولا تفتنی او ما فتنه کې ما چوا الا فی الفتنه سقطوا خبردار دوی په فتنه کې غورځېدلې دي وان جهنم او یقینا جهنم لمحیطه احاطه کوونکې دي غیر چاپیره کېدو والا دي بالکافرین د کافرانو نه